دا د روانه یم یکشنبې ورځ ده. دا د پراګ ښایسته کلیونه تیریږو، امر ډرایف کوي او ځو یو لرې مغازې ته چې ډېر دلته مغازې داسې زیر نږدې نه دي، خو د امریکا په شان باندې ډېرې زیاتې لرې نه دي. نو هلته ځو لکه د کور لپاره سودا راخلو. نو یو څه مې د لارې هغه مو که مازدیګر دی، خو چې سترګې پټوې نو دا د اروپا د ژمي مازدیګر داسې لنډ وي لکه چې سترګې لکه یوه لمحه به ووایي شیبه هم لا پکې هغه ده چې بېرته راځو نو ماښام نه به هم خبره تېروي. څومره سودا دې واخیسته؟ سودا مې ډېره واخیستله، سمې شیدې مې رابار کړې شیدې مې رابار کړلې، ماهي مې واخیسته د ماهیګر سره. دا سلمان ماهي دی که نه، راوګورې داسې تیار یې هغه کړي، ځکه مې ماهي واخیسته چې ماهي حلال ده. خو ډېر مې واخیسته ماهي هم ده، دا د بل رقم ماهي او دا دی ښایسته. دا زیتون غوړي، ګورئ زیتون غوړي استعمالوئ که غواړئ چې فشار ونه لرئ، چې غواړئ چې کلسترول ونه لرئ، بس بهترین غوړي همدغه زیتون دي. افغانستان کې څنګه ښه زیتون غوړي دي، ما د افغانستان قربان کې بس دلته داسې قیمته دي ونه پرېږده د کوم هېواد او رښتیا دغه مستې نه دي، خو دا مستې مونږ اخیستلې دا یوناني مستې دي، ګریک مستې ورته وایي. دا صحت ته ډېره فایده لري او د دې غوړ کم دی. نو په افغانستان کې په یوناني مستې نه ستاسو ولې نشته چکه ده که نه؟ هو که نه چکه استعمالوئ دا بالکل زمانه عمل کوي. او دا مې ماشومانو ته واړه کیکونه واخیستل، بس ما له ماشومانو نه چې ماما هم ته د څه راوړي دي چې دا مور د باندې لاره سي بس بیار او شیدې مې ښې ډېرې واخیستې. نو اوس به زه ځم تورې بیا اوړه مې اخیستي دي، دا تور اوړه دي، بس دا تور اوړه زه او عمر خورو. دا چې وایي چې عمر ولې ډنګر دی، ولې ځوان دی او ولې داسې دومره غټه خېټه نه لري، ځکه عمر توره ډوډۍ او ماشومان بیا سپین اوړه. نو دا کلی کې دومره زیاتو رڼاګانې نشته، نو کار چې د دوی کلیوالي سیمې ډېرې لکه لایټونه وایي لکه ګلپوشه غوندې همداسې هغه وایي چراغان وایي، خو دوی کارونه بیا ډېر ښایسته کوي. دلته نو کلی دی او کرسمس دی، نو دغسې جوړه کړې هغه هم رستوران دی. ګورئ داسې ټول ځایونه یې زرین کړي دي سره، دا اوس ګوره داسې ښایسته چې شی یې جوړ کړی هم رستوران دی. دا اوس ګورئ نه ویلې اوس تقریبا 4:30 بجې دي، نو که وړئ بیا نو دا 4:30 بجې رڼا ورځي. اوس دا وګوره د دې کلي نه روان یو خپل کلي ته. دا نو بر کلی و، موږ اوس کوز کلي ته، موږ په کوز کلي کې اوسېږو خو خوند کوي، هلته ماشومان دي کور کې راته منتظره دي، هلته به ځو او بس ماشومان به هم خوشحاله سي او موږ به هم خوشحاله سو. دغه د تاسو ته مې ډېر وخت ویډیو نه وه کړې، نو دا د یو ویډیو مې وکړله. بس دا د پراګ کلي مزه کوي، خوند کوي، د کلي خلک ډېر ښه وي، دلته هم ډېر خواږه وي، ډېر مینه ناک وي. د دوی کلي ډېر تیاره وي که نه،
او بس د شپې دلته بیا نو موټرواني ډیره سخته ده بیا یعنی ډیر زیات سخته دی او بیا دلته جای په جای دوی ساعتونه هم لګولي دي کامره ده چې هغه د موټر دلته په دېرشو کې ځي او دلته بس هغه بس کامره لګېدلې ده او که د لیمټ ته کراس که لکه مای پارک چې کوي بس ستا د نمبر پلیټ عکس اخیستل کېږي او بس کور شاته د بیا نو پخه جریمه در پسې راځي په ډېر احترام سره په ډېر عزت سره اوس وګورئ داسې تیاره ده نو اوس به وروسته درته د ښایسته روښانه چې پراګ ته ننوتلو د هغه به هم درته واخلم او سړک هم ډېر زیات وړوکی سړک ده نه خو و د کلي سړک چې یو موټر له مخامخ راځي او ته د دې خوا ځې بیخي وطن د خواجه زه خو چې کله راځم زه وایم خدای دې وګورئ دلته یې لیکلي شل چې چېرته یې بیا چړۍ ورسره او دا چړۍ ده او دا د اوس په دې باندې به ورو چېږي دا چړیانې د دې لپاره کړي چې موټر کنټرول کړي که نه برک باید کنټرول کې واوسي د څنګه سترګې راڼۍ کړي دي دا د له کلي نه راووتلو بس بر کلي نه راغلو اوس کوز کلي ته ځو او که نه دا نو بس دلته بیا که د سړک نیمه هایوې ده نو دې کې ته اویا یا پنځه اویا کې ته تللی شي یو اویا کې روان دی دا نو دې ورځې ډېرې زیاتې تیارې دي لاندې دي نور ورځ نن خو امر رخصت دی او بس بیا نو لکه د هفتې رخصتي ده بیا نو چې هغه وي راډیو نه دې وخت کې لا نه وي راوتلی نو بیا یو 15 دقیقې بعد لکه 5 بجې کېږي بیا دی را روانېږي کور ته راځي نو تب په تیاره کې ځي تب په تیاره کې راځي دا اوس وګورئ دا ښار دی نو تقریبا ښاري سیمه ده دلته بیا رڼاګانې ډېرې دي